درکړل شوې زاویه په درجو سره اندازه کړئ. ښه نو دلته موږ ته په دغه شین رنګ سره یوه زاویه رسمه شوې، یوه شعاع دا ده، یوه شعاع دا ده، او دا یوې دایرې د پاسه ځای پر ځای شوې، او هغه دایره اصل کې یوه نقاله ده. تاسو که په دې وګورئ دغه عددونو باندې لیکل شوي دي. موږ عموما 1 2 3 داسې توري کارو. دا چې دي داسې دي 1 2 3. دا هم د عدد ښودلو لپاره دا توري دي، عددي توري دي. دا عموما عربي توري دي چې موږ تاسې د انګلیسي تورو په نوم باندې پیژنو، خو په هر صورت راځو. نو تاسو به عموما دغه دا دایره چې ده دا اصلا کې نقاله ده. که چیرې تاسې فکر وکړئ تاسې به عموما داسې نقالې لیدلې وي چې نیمه دایره شکل لري، داسې نیمه دایرې، او دې ځای نه صفر نه د اندازه دې شروع کېږي، داسې راځي 180 درجو پورې زاویه اندازه کوي، کوم چې ښه خبره ده. خو په دغه دایروي نقاله کې موږ کولی شو چې تر 360 پورې یوه زاویه اندازه کړو. نو دایره موږ ته اجازه راکوي چې دغه هره زاویه چې وي تر 360 پورې موږ اندازه کړو، او نقاله کې موږ 180 پورې کولی شو نیمه دایره نقاله کې. نو په دغه دایروي نقاله کې هم د زاویې د اندازه کولو طریقه همداسې ده لکه په دغه نیمه دایروي کې چې وي. موږ به اول دا کار کوو چې ګورو به چې د زاویې یوه شعاع په صفر باندې برابره راغلې ده. دلته ګورو چې دغه اوله شعاع بیخي په صفر جوړه ده. بیا به دې ځای نه موږ داسې اندازه پیلوو، داسې به راځو، دا اندازه به راخلو تر دوهمې شعاع پورې چې کوم ځای پورې هغه شعاع خلاصه شوې ده. نو اوس که چیرې دا شعاع دې ځای پورې راغلی وی 10 پورې، موږ به وی چې دا 10 درجې زاویه ده. که چیرې تر 50 راغلی وی موږ به ویلی چې 50 درجې زاویه ده. خو اوس ګورو چې دا زاویه راغلی تر 180 پورې، نو موږ وایو چې دغه زاویې پراخوالی 180 درجې دی. نو یو ځل بیا کله چې موږ په دایروي نقاله یا هره نقاله چې نیمه دایروي چې وي یوه زاویه اندازه کوو، نو موږ به اول یوه شعاع په صفر باندې برابرو، او بیا به اندازه راخلو تر بلې شعاع پورې چې څومره خلاصه شوې وي. موږ سره دې شکل کې 180 پورې دا خلاصه شوې وه، نو موږ 180 ولیکل.